باب په بیان د دې کې چې سیلۍ ته به بدې ردې نه وې، هواګانو ته به بدې ردې نه وې. ولې؟ ځکه چې دا سیلۍ د چا د طرفه ده؟ د الله د طرفه ده. لکه د یو نیم سړی سیلۍ ته کنځلې کوي، هوا ته کنځلې کوي، دا داسې داسې کمه او دا سپېره بیا راله او دا داسې دا خبرې به نه کوې. وجه دا دی چې د سیلۍ چا رالیږلې ده؟ الله رالیږلې ده. نو ته چې کله د سیلۍ ته بد رد وې لکه ته چې چا ته بد رد وې، الله ته بد رد وې. سب المخلوق سب لخالقه. علما وی مخلوق ته بد رد ویل اصل کې خالق ته چا چې پیدا کړی هغه ته بد رد ویل. مثال پیله درک، یو سړی دی کور یې جوړ کو او ته به دې کور باندې تیر شوې او بدې ردې دې وویلې چې مړه دا څه کور دی او په دې کې خو دا عیب دی او په دې کې دا دی او دا کور خلک داسې جوړوي او دې کور ته وګوره او دې ته وګوره دې ته وګوره. په اصل کې دا عیبونه تا د چا بیان کړو؟ چا چې دا کور جوړ کړی، په اصل کې دا عیبونه تا د هغه بیان کړو. نو ځکه دا باب یې راوړی دی، وی کامل توحید دې ته وایي چې سیلۍ ته به هم بد رد نه وي. دلیل یې پرې راوړی عن ابي بن كعب رضي الله عنه. ابي بن كعب وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا تسب الريح، سیلۍ ته بدې ردې مه وایئ. فاذا رايتم ما تکرهون، کله چې تاسو داسې څه وینئ چې ستاسو بدې شي، لکه سیلۍ هم ولیده او تیز سیلۍ ده او تاسو یریږئ چې یاره دا خو به دا کورونه خراب کړي، دا به دا سامانونه والوځي، دا به دا ونې خرابې کړي، دا فصل به خراب کړي. نو بدې ردې مه وایه. یو دعا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښیي، وي دا دعا وایه. دعا څه ده؟ اللهم انا نسألك من خير هذه الريح. یا الله زه تانه دا خیر سوال کومه چې د دې سیلۍ سره راغلی دی، وخیر ما فیها، او دا هغه خیر سوال دنه کومه چې په دې سیلۍ کې دننه دی، وخیر ما امرت به، او دا هغه خیر سوال دنه کومه یا الله چې دې سیلۍ ته به حکم شوی. لکه حکم په ورته شوی دی، څنګه سیلۍ ته امر شوی دی چې دا ورګیزې اخوا بوځه را جمع کړه چې باران وشي، ټول خیر دی که نه؟ یا د دې سره رالیږلی شوی خیر دی، لکه ښایسته خوشبو یا د فصل دپاره پکې خیر، هغه ټول خیر ته وغوښتو. ونعوذ بک من شر هذه الريح، او یا الله تا پورې پناه نیسمه د هغه شر نه چې دې سیلۍ کې دی یا دې سیلۍ سره راغلی دی. وشر ما فیها، او د هغه شر نه په تا پورې پناه نیسم چې په دې سیلۍ کې دی. وشر ما امرت به، او د هغه شر نه تا پورې پناه نیسم چې دې سیلۍ ته پې امر شوی دی. عذابونه شو، فصل خرابول شو، کورونه خرابېده شو، د ځمکې وچېده شو، دا ټولې خبرې په دې کې دندې. نو چې کله تا دا خبره وکړه نو هر خیر دی وغوښتو او د هر شر نه د بچ کېدو سوال دی وکړو. نو سیلۍ ته بد رد ویلو ته څه ضرورت پاتې شو؟ هېڅ ضرورت پاتې نه شو. دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی دی، په نورو کتابونو کې هم شته. دې نه دا مسله ثابته شوه چې سیلۍ ته به بدې ردې سیلۍ ته به بدې ردې نه وی، بلکې دا دعا به وی، دا دعا یاده کوي.